السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. خیر سلامت. څنګه څنګه جوړ شي جوړه څه بادرنګان ټماټران زله فاري ای بادرنګ څه بکای یاره دا د روزه ما تیاری کوم. د روزه ما تیاری کوي موږ اوس د ماپښین منځونه وکړ تا یې بیخي ډېر وختي تیاری نه ده شروع کړې یاره محمد خانه دا اصله د بادرنګ ما د دې دپاره پرې کړي دي دا د مخ ګونجې نه دي دا دوی باسي په مخ پورې مږم خالي دې لږ ساړه شي بیا د مخ پورې مږم دا ګونجه بیا ورکوي ښه هغې د ټماټر خورونه هم پراته دي پوهېږه دلته ټماټر هم شته ټماټر څه بکه هاي ډېر هم دي یاره محمد خانه دا ټماټر نه دي ټماټر بیا د دا دپاره دی اوس مثال دا بادرنګ باندې مخ اخن شي بیا نو سړی دی پر وموږي دی لږ صفا شي دا اوبه دلته نږدې شاوخوا اوبه نه وي سړی ته دا ټماټر دی ښه اوبلن شی دی دا ټماټر مه ورسره راواخله بیا مخ په مینځې هو دا مخ په مینځم په صفا کوم یې ښه ښه مالګه څه بکایه مالګ تیلین در سره دی څه بکایه یاره محمد خان رښتیا درته وایم خود رښتیا راته وایه په فرض روزه کې خو شاید دروغونه نه یي یاره دا مو خوړل ده نو روزه ته نه ده نیولې یاره روزه خو ما ته ډاکټر ویلی و ته روزه وخوره ستا د بډوکې بیماري ده ګردې مه خوږ شي بس ته به روزه خورې اوس ناست یې کله دلته نو بد کار دی کور یې سړی خوري دلته دا باغ له راغلم سړی دلته به دې پټه وخوري کوم ډاکټر علاج درکړی دی چې د روژې بند کړی ډاکټر ظفر نه دی دا زموږ ډاکټر ظفر ښه ښه ډاکټر ظفر خو زما که څه کلاس پیلو دی ته ورته زه ټلیفون ور وکړمه ته به ورته وایم چې دغه علاج بیخي ډېر ټایم سوی درکړی دی اوس یې که در بدل کړی ولی ته به ځانګړې چاته جوړ یې مړه وی به بخوی اوس کش ټلیفون ورکوي یاره محمد خانه ټلیفون مه ورکوه که د خوښه ده کېدای شي دا وخت دوی په لمانځه یا به ویده یي روزه شریفه دسې کوي له خوب یې باسي وروره ظفر زما ټول یار دوست دی هغه خوب څه معنا چې که څه په اداره کې زما ټلیفون پورته کوي دومره سلام نه ده زه ټلیفون ورکوم محمد خان صفا خبر د روزه خورم کمزوره یم روزه نه شم نیولی څه په در کې نه شم نیولی دونې غټ سور پلن یې زموږ په دا ګرد کلي کې تر تا دارنګه پر مږ یې بل نه څه لکه ته شي یاره محمد خانه ته څه له ما تنګې څه له ما غندې نه یې شم نیولی اوس مثال خبره دا ده چې سهار زه روزه ونیسم او بیا چې خاص دا ټیم راځي دا ماپښین ټیم نه دی دا ټیم دارنګه وږه یم ډوډۍ ته مو دارنګه هوا کږي چای ته مو هوا کږي اوبو ته مو هوا کږي بس صفا مه تر وسته رسي سپینې تر وسته رسي سپینې تر وسته رسي دوی سر مېړی شیطان یې راوایست چې جوړه داسې وارپیت کړه سرور مږ یې شرم څه لکې در نس شیطان مه منه شیطان ما منه دغې روزه خطې څه نه مني اوه خدایه پاک یو سړی رالی دونې وشرمېدم د ماښار په ورځ که ګرده دنیا ولاړه څونې به وشرمه له ننه بعد به زه هېڅکله روزه نه خورم که به شم مړه کږم هم روزه به نیسم ټوله مړه به زه روزه نه خورم